د رمضان مبارک د استقبال هغه طریقه چې هغه په بهر ملکونه کې ایجاد شوی دی، چې هغه په دا شپه باندې محفلونه کو، په دا شپه باندې د جلسې انعقاد کو، په څه وجه چې رمضان مبارک میاشت راونه دو، میش د دغه میاشتې استقبال کی. نو د داسې استقبال، د داسې جشن، د داسې پروګرامې په شریعت کې بالکل حیثیت نشته. مصر او په شام کې دا پروګرامې نشول چې خلکو د دغه میاشتې استقبال کې، بیا ورسته یغه پروګرامې د بدعت ول شکل اختیار کړ. داسې کمیشتوس نن پروګرام وکي، په ظاهره پروګرام خو صحیح دی، صحیح وي، پاک او ناتینه وي، نظمی نه وي، بیانی نه وي، خو یو وخت داسې روشي چې هغه بیا د بدعت ول شکل اختیار کو. نو اصل استقبال دا دی چې میشتوس د دغه میاشتې د پوره خپل یو نظام الاوقات جوړ کړي، خپل یو شیډول جوړ کړي، خپل یو داسې ترتیب جوړ کړي چې موږ په دغه وخت کې دغه چار کې، موږ په دغه وخت کې دا چار کې. دا اصل د رمضان مبارک استقبال دی چې کله رمضان مبارک میاشت ترڅي، بیا اول شی دا ضروری دی چې میشتوس چې کومه فرایض دي، واجبات دي، سنت دي، دغه اهتمام وکړي. میش فرایض په خپل وخت باندې ادا کړي، واجب په خپل وخت باندې ادا کړي، سنت په خپل وخت باندې ادا کړي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه دا روایت نقل شوی دی چې مو د نبی علیه الصلوۃ والسلام نه دا اورېدلی دی. نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې ای صحابه کرام، مو ته دا خبره بیان کوي چې کله یو کور مخته یو نهر وي، یبه وي، د یخ کور ول سړی په هغه نهر کې 15 وخته لمبیږي، 15 وخته غسل کو. آیا د دغه سړی په جسم باندې خره پوتې شي؟ دغه سړی په جسم باندې ګندګي پوتې شي؟ دغه سړی په جسم بی پوتې شي؟ صحابه کرام ورته وویل چې نه یا رسول الله. نو نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته وویل چې د 15 وخت لمانځه دا مثال دی چې کوم سړی 15 وخت لمونځ کو، دغه سړی الله تعالی ټول خطاګونه، ټول ګناهونه د معاف کوي، ټول خطايا معاف کوي الله تعالی. نو اصل استقبال دا دی چې میشتوس د فرایض او د واجبات د سنت دغه صحیح ادا کول میشت تو هغه کوشش وکړي، اهتمام وکړي. او داسې کپچا باندې د فرایض قضایی پوتوي، دغه د ادا کول د اهتمام وکړو، دغه د قضایر ګرځول اهتمام دا وکړو. چې کوم وخت مکروه دی په یو وخت کې قضایی منځ نشي، چې کوم وخت مکروه نه دی په یو وخت کې تاسو منځنر قضاولای شي، قضایی کړلای شي. گایز اشراق نه بعد، چاشت نه بعد، داسې مشپشین نه بعد، مشروم نه بعد، مخستان نه بعد، دا وخت کې منځ کړلای شي. نو په دا وخت کې نفل هم کړلای شي، قضایی منځ هم ګرځولای شي. نو دا داسې وخت چې په دغه کې قضایی منځ سره ګرځولای شي. نو سړی د خپل یو ترتیب جوړ کړي چې زه په دغه وخت کې د کوم منځ قضایی کا، په دغه وخت کې د کوم منځ قضایی کا، په دغه وخت کې د کوم منځ قضایی کا. بیا میشتوس په صحیح طریقه باندې د رمضان مبارک استقبال کړي. او دومره خبره ده چې میشتوس خپل زړه صفا کړي. میژه چې څومره ګناه کړي دو د الله تعالی نه معافي وغواړي، الله تعالی ته میش توبه وباسي، یا الله میش په لوسینه سره کومه ګناه کړي دو، میژو دا ګناه آینده نه کې میش معاف کړي. میش په سترګې سره کومه ګناه کړي دو، بد نظریم کړي دو، میش د یغه نه توبه وباسي. میش په غوږینه سره کومه ګناه کړي دو، د یغه نه میش توبه وباسي. میش کومه ګناه ته ورتلک کړی دی په پښه باندې، یا میش نور د جسم بل یو اندام استعمال شوی دی، میش د الله تعالی نه معافي وغواړي، میش د دغه ګناهې توبه وباسي. که چیرې میشتوس په داسې طریقه باندې د رمضان مبارک استقبال وکړي، بیا د رمضان مبارک صحیح ارواح، انوارات او برکات دو میشتوس ته ټول ته حاصلیږي. او که چیرې میشتوس په داسې طریقه باندې استقبال وکړي د رمضان مبارک چې میش د ګناهې نه ډک وي، میش د هر قسمه غلطۍ نه ډک وي، بیا په صحیح طریقه میش د رمضان مبارک استقبال کله نه شي کړی.